هو تر ماسخوتنه ته رانغلې و په ما دې سپې په مازدیګر تړلې ونه یا الله خیر دا د ملیشیا کولالمپور ګاډی دی ما نه وهي دا ډېر سو ګاډي دي تاسو یقین وکړئ د دې ځای ګاډو ته هم پته لګي چې تشدد نه دی پکار دا د شپې خواوشا زه فکر کومه 2 بجې دی یا نور هم ناوخته دی ډېر محترم ډاکټر کرن خان رازق خان اخونخیل صاحب ډاکټر لقمان صاحب موږ د کولالمپور په کوڅو کې ګرځو بې خطره بې یرې بیګونه دي را سره لږې ډېرې ډالرې هم موږ سره وي یاد ساتئ وګوره چې ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته موږ راوتي واک له یو خو په کم هیواد کې چې ما او ډاکټر کرن خان لاړ شو اولنی کار زموږ دی که نه چې د واکینګ ټریک ته ځان رسو واک په یو حال کې هم د لاسه مه ورکوئ دا ستاسو فزیکل او منټل هیلث دی هغه خبره مې هم یادېږي چې واک خو انګیاندو اغستی دی زموږ په وطن کې زموږ سره واک نشته دی دا که د خپې واک دی او که نور واک دی هغه رانه بل چا اغستی دی دا خبره هم نشو کولی یریږو وطن ته به هم بیځو پورې په وارې دی اوبه ورکوئ دغسې بره بیرغونه لګیا دي رپېږي دا وطن شین دی بوټي صفایي ښکلا نظام هغه د انسانانو ذهنیت ډېر مثبت دی دا پیغام د ټول هیوادوالو ته دا ورکومه چې قامونه وطنونه په انډیویجول یا شخصي شعور باندې په پورته ځي چې هر سړی په ایماندارۍ خپل د برخې کار وکړي که څوک آرټسټ دی چې هغه په آرټ کې دروند کردار ولوبوي که څوک ریل اسټیټ کې کنټریبیوټر دی چې هغه هغې کې ایمانداره شي که څوک هوسټ دی سوشل میډیا انفلوئنسر دی هغه د خپل کردار مثبت ولوبوي بیا هر ځای آبادېږي ځمکه دا ده او ځمکه هغه ده یاد دې وي چې ملیشیا یو ډېر وړوکی ملک دی ټراپیکل کنټریز کې دا راځي بارانونه ډېر کېږي شینکی پکې ډېر دی کوپره پکې ډېره ده خپل تیل هم پیدا کوي او د ښو هیوادونو سره یې ګاونډ دی نو اکانومي یا معاش یې ډېر ښه دی دغه بنیادي یو څو خبرې نورې به هم شریکومه ډاکټر کرن خان که څه ویل غواړي سلامونه دې راورسېږي او ورورسېږي زما سلام دې هم ورسېږي او ستاسو دې موږ ته راورسېږي بېشکه په کولالمپور کې ما پکې و هم ویلې چې زه ډېر کلونه پس راغلم او زه چې کله په 2010 کې راغلم هغه وخت کې په وطن کې سیلاب و د هغې نه وروسته څومره سیلابونه زلزلې رواني راغله بدامنۍ راغلې خو ما په هغه وخت کې د یو ملګري نه اورېدلي و دلته په دې کولالمپور کې چې دې یو باچا و مهاتیر ته نوم مهاتیر او مهاتیر دا ملک داسې ځای ته رسولی و د ترکۍ په هغه ډګر په هغه بام یې ودرولی زنځیر نه دې خوا شه استادجي زنځیر نه بهر ځای کې زنځیر نه واه وایي دا د ترکۍ په هغه بام باندې دا ملک ودرولی و چې نور ملکونه یې تماشې کوي خو یوه خبره مې پکې واورېدې د مهاتیر چې دی ده به مشورې د شوکت عزیز سره کولې شوکت عزیز زمونږ وزیر اعظم پاتې وکړ نو ما وی چې ګوره زمونږ د یو سړي په مشورو باندې هغه سړي ترقي وکړله موږ له هغه سړي هلته فزیکلي سره نه کړه موږ صرف مشورې ورکولې د دې نه مطلب دا هم دی نو دا وطن په امن دی خدای دې په امن ساتي په وجه د دې چې دلته په لکونو پښتانه دي په لکونو پښتانه آباد نو موږ که د دې وطن د سوکالۍ او د امن او د آبادۍ سوال کوو نو دې دپاره هم کوو چې د دې ځای نه څومره پښتانه وطن ته پیسې لګي او ریمیټنسز کورونه روان دي هوټل خو زمونږ بلکې راغی خو موږ به واک کوو موږ به ګرځو نو ملګري دي خوشحاله یې راته د دې ځای چې چا زمونږ مېلمستیا وکړله هغه دې هم خوشحاله یي زمونږ ډېرې لږې ورځې دي مطلب نن دا د 22 تاریخ په ختمېدو دی او په 26 باندې به مونږ ځو نو ملګري دې خفه هم نه شي ښه ډېرو ملګرو ټلیفونونه کړي دي چې موږ سره میلاو شئ او که وخت په لاس رانغی استاد جینو هغه دې ګیلو نه کړي او یا که زمونږ دغه ایکسپو راځي دی دا ایکسپو په زموږ په شیرټن کې ده که نه نو دا شیرټن هوټل دی شیرټن امپیریل هوټل دی دا هوټل دی دلته په 45 او 50 باندې راتلی هم شي هغه ټایم به څه وي رازق صاحب هغه سهار 10 بجې کومې 8 پورې هغه د سهار د 11 نه دی د ماښام د 8 پورې ملاقاتونه هم کېدی شي د کاروبار خبرې هم کېدی موږ که تاسو سره پرسنلي د یو کس سره میلاو نه شو نو تاسو خو به هم د لرې نه ووینئ شاباسې دیدن د بادو پیمانه د وینه په مړېږم نه تې پڼ تړلی او د سیند نه پورې زه راورې دیدن غرګې که ما پې جوخ وله مینه ما پې جو او د سیند نه پورې یاري مه که یا به باران وي یا به خوړ راغلی وي او د سیند نه پورې مې یاري شوه اوس به کښتۍ ورله د زرو جوړومه نو بس دغه ټپې کیسې شعرونه
دا مونږ صرف او صرف تاسو د پاره وایو او دا د چې تاسو هغه مثبت کمنټس چې وګورو نو مونږ نورم خوند راکړي مونږ بیا په دې خبرو کې نورې خبرې هم را پیدا شي که نه او استادي چې نیګیټیو کمنټ وګورو نورو مو هڅېږو چې کار لا پاتې دی په خلکو په ذهنونو هغه به هم کو دې کې ډېر شاه صابر صاحب شعر ده چې ورسره هېڅ نوې خبره نه وه ورسره هېڅ چا اختلاف نه کوو د اختلاف د هر هغه چا سره کېږي چې د هغه سره نوې خبرې هغه خبرې چې د دغې خلکو په ذهنونو باندې لا نه ورغلي لا یې په ذهن کار نه کوي لا ورته وخت پاتې نو موږ به خبره کوو موږ چې څومره دنیا وینو یا څه شی زموږ په نظر ښه ولګي ستاسو دپاره خپل وطن دپاره موږ به ورته هغه خبره کوو او نه منل دا د هر چا خپل کار دی کم کس چې نه پېژندو نو هغه به ځان وپېژني رازق صاحب به پکې هم دوه خبرې وکړي رازق صاحب نه خبرې به کوي موږ باندې چې تاسو ډېرې خبرې کوئ تاسو څه به وایئ بالکل زما خو پهل ایکسپیرینس دی د افسر افغان صاحب سره او ډاکټر کرن خان صاحب سره خو یقین وکړه چې موږ یو اوږد سفر په جاز کې وکړو او د دنیا خوښ دې شو که نه خوښ دې شو دنیا که زه وایم چې بهترین سفر و نو هغه ډېر زیات هم خندلي ډېر زیات انجوای هم کړي او نن هم هغه رواک کوو او سره دا ښه دی چې په ریکارډ راغی چې سبا له دا نه وایي چې ما خو ګپ لګو نو ډېر زیات خوندونه مو واخیستل او همدغه شانته تاسو هم که غواړئ چې وایي د دې خلکو سره ملاقات وشي زموږ سره ملاقات وشي نو سبا نه بله ورځ 24 او 25 تاریخ باندې زموږ ایکسپو له راشي ملیشیا کې څونه زموږ پاکستانیان دي کې دي ملاقات به وشي خبرې به وشي تعلق به جوړ شي کاروبار به وکړو یو بل فایدې ورکړو نو ضرور ټایم وباسئ او موږ ستاسو دپاره راغلي ستاسو ملاقات ته راغلي چې زموږ او ستاسو ملاقات وشي همداسې د ملګرو من الظلمات الی النور د تیارې نه د رڼا نه تیارې ته شو لقمان ته نه ښکارې په دې تیاره کې ستا خبره به زه وکړم یار ته څه خبره کول غواړې السلام علیکم مینوالو څنګه چې کرن خان بھائی وي او افسر خان بھائی رازق بھائی وي چې موږ راغلي او ډېر خوند یې وکړو او د دوی سره زموږ فرست ایکسپیرینس و کو ووایي نو دروغ به نه وي چې په 9 غنټه سفر موږ داسې په نه پوه شوي چې موږ 1 غنټه سفر کړی یاره لقمان صاحب ډېره مننه کوم رڼا راله اوس زه خبرې کوم په دې رڼا او دا کولالمپور دی د ملیشیا دارالخلافه دی ته وایي او ډېر مزېدار ځای دی ګرځو دلته کې پاکي تقریبا ټایم وخت عائشہ بس مې ځان چې خطا ټایم وې 2 بجې دي او ډېر خوند کوي او دا وختونه کله یاره زنده ضرور راشئ او 24 ملاقات وکړو او تاسو به هم لږ انجوای وکړئ موږ هم د سره ګپې ولګو او افسر افغان او کرن خان سره به ملاو شئ ډېر خوند به وکړو ډېره مهرباني ستاسو د ټولو ډېره مننه کوم جی ګاډی مې وایي ګوره رازق خان او ډاکټر لقمان صاحب چې وي که نه چې د دې سره موږ په چکر کې ډېر خوشحاله شو د چکر نه را یاد شو د مارچ په دې اخره کې زمونږ یو چکر دی هغه 4 ملکونه دي سریلنکا ده انډونیشیا ده ملیشیا ده او تایلند دی او دې ته به ځو دغه 4 ملکونو ته هغې کې به را سره تاسو خوشحاله خو موږ سره په اولني سفر کې هر څوک خوشحاله خو پته به په دویم کې لګي زه چې د الله په امان دا ملګري نور پوهېږي زه یم بس کوم ملګرو خوشحاله اوسئ ژوند کوئ ژوند ښکلی شی دی الله دې تاسو ټولو ته دروند خیر را پېښ کړي د الله په امان